سلامونه دوستان، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. ګرانو دوستانو، یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډیر زیات خوندوره ویډیو کې راغلم. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو ته دا طریقه در وښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو په فیسبوک کې ډیلیټ شوي تصویران موږ واپس راولو. نو دوستانو، تاسو را سره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. دوستانو، که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او تاسو تر اوسه هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی، نو په ډیر زیات په درنښت باندې هیله کوم دوستانو، په دې ویډیو لاندې یې لیکل شوي په سره خط باندې سبسکرایب، په دې سبسکرایب باندې کلیک وکړئ دوستانو، او په خوا کې کوم بیل نشان راوځي په هغه باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ دوستانو. نو په دې سره به زموږ هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. او دوستانو، ویډیو در سره لازمي لایک کړئ، د ویډیو لایک کول ضروري دي، باید ویډیو تاسو لایک کړئ. نو را درومو دوستانو چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې د خپل فیسبوک کې ډیلیټ شوي تصویران واپس راولو. نو دوستانو، د فیسبوک ډیلیټ شوي تصویران موږ په دوه طریقو سره واپس راوستلی شو. لومړی هم اپلیکیشن په واسطه، چې ما ډیره زیاته هڅه وکړه چې اپلیکیشن تاسو ته پیدا کړم، خو ما به چې کوم اپلیکیشنان سرچ کړل نو فیسبوک پلی سټور داسې اپلیکیشنان راکول چې یوازې انسټالیدل خو کار یې نه کاوه. یعنې اپلیکیشن کې چې دی نه کېدل چې فیسبوک ډیلیټ شوي تصویران موږ ته ریکوري کړي. نو ما فیسبوک کې تاسو ته یوه طریقه پیدا کړې، په هغې طریقې سره تاسو کولی شئ چې هر ډول ستاسو تصویران که 2 کاله مخکې که 3 کاله مخکې که هر وخت چې د ستاسو تصویران ډیلیټ شوي وي نو هغه چې دی پیدا کولی شئ. تاسو به راشئ خپل فیسبوک ته، خپل فیسبوک به خلاص کړئ. چې کله فیسبوک خلاص کو نو ګورئ دوستانو، دلته ټکی نشان راوځي، ګورئ دا 3 ټکي راوځي دوستانو. تاسو به دلته کلیک وکړئ، چې کله دلته به د دویم آپشن باندې کلیک وکړئ دوستانو. کله چې په دې دویم آپشن باندې کلیک وکړئ، دلته ستاسو هغه تصویران راوځي چې ستاسو په سټوري کې ورکړي. که ستاسو په سټوري کې 10 کاله پخوانی تصویر ورکړی یا هم 15 کاله یا 2 کاله، چې هر وخت تاسو په سټوري کې تصویر ورکړی وي هغه هم راخلي، او که ستاسو په سټوري کې تصویر نه وي ورکړی او تاسو ډیلیټ کړی وي هغه هم راخلي. ګوره دوستانو، دومره زیات تصویران دي چې ما هیڅ په خپل آی ډي کې چې دی ما خپل آی ډي څخه ټول ډیلیټ کړي د کرکټ ټول تصویران. ګوره دوستانو، هغه ټول ما ته راواخیستل، او تاسو چې کوم تصویر بیا غواړئ چې کاپي کړئ نو تصویر باندې کلیک کوئ، هغه تصویر ځان لپاره تاسو ګیلرۍ ته لیږلی شئ. ګوره دوستانو، دومره زیات تصویران چې ما ټول ډیلیټ کړي دي هغه ټول یې دلته راخیستي دي. نو په دې طریقې سره تاسو کولی که ستاسو د فیسبوک کې هر څومره پخواني تصویران ډیلیټ شوي که هر څومره مخکیني تصویران وي نو په دې طریقې سره تاسو واپس راوستلی شئ. دا تاسو خپل فیسبوک حتما چک کړئ، همدا چې دی په همدې ویډیو مطابق باندې لاړ شئ خپل تصویران، او تاسو په تصویر باندې کلیک کوئ، بیا په 3 ټکو باندې کلیک کوئ، بیا سیو بټن باندې کلیک وکړئ، نو ستاسو سره په ګیلرۍ کې هغه تصویر ثبت شي. نو په دې هیله دوستانو چې ویډیو مو را سره خوښه شوې وي، که ویډیو مو خوښه شوې وي حتما یې در سره لایک او شیر کړئ. میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم در سره حتما سبسکرایب کړئ.